دا ویلي پوښتنه کړې ده چې دا کېدلی شي چې دا کله کله خلک د خوب په باره کې وایي، یو سړی وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب باندې ولیدی، ما ته یې داسې وویل. یو سړی وایي ما بلانکی پیغمبر په خوب باندې ولیدی. یعنې د دې خبرو حقیقت شته؟ د دغه ورور د دغه سوال جواب دا دی چې بالکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوب په باره کې تفصیلي احادیث موږ ته ویلي، او زموږ احادیثو په کتابو کې کتاب الرؤیا ټول د احادیث کتابونه په دې باندې یو مستقل کتاب لري. بیا په دې کتاب کې بیا بابونه لري د خوبو په باره کې. البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګران صحابي سیدنا ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لم یبقى من النبوة الا المبشرات. د نبوت دروازه الله بنده کړل، خو یو زیری د نبوت دا پاته دي. قالوا وما المبشرات؟ موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله رسوله دا مبشرات څه شي دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل الرؤیا الصالحه، ښه خوبونه دي، رښتینې خوبونه، ښه خوبونه. که چیرې یو سړی دا ووایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدی په خوب باندې، یا مې ابراهیم علیه السلام په خوب باندې ولیدی، یا موسی علیه السلام، دا خبرو په دې خبرو کې دا د مسخندو د مذاقو د شیانو تیمه اړوي. دا خو د مؤمن خوب بالکل حجت کېدلی، یعنی د مؤمن خوب دا صحیح دی چې د خوب لیدلی دی، په دې کې څه مشکل دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې خبرې ګواهي راکوي. او داسې هم کېدلی چې سړی خپله خوب وویني، داسې هم کېدلی شي چې دغه سړی بیا بل سړی په خوب باندې وویني، دواړه کېدلی شي. په حدیث شریف کې دا رقم تورې راځي چې یراه الرجل المسلم او ترا له، خپله د خوب ولیدی یا د دپاره بل چا خوب ولیدی، دواړه کېدلی شي. په حدیث کې له مخه تېر سو، لما په مناقبو کې د عمر رضی الله عنه هغه حدیث ویلي. په بل حدیث شریف کې راځي انس رضی الله عنه وایي الرؤیا الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه، شپږ څلوېښتمه درجه د نبوت د خوب. د نبوت دروازه بنده ده، د صحیح خوبونه، رښتینې خوبونه دا باقي دي، دا به جاري مؤمنان یې لیدلی شي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب باندې لیدل، حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل في صورتي. که چا زه په خوب باندې ولیدم دا په حقیقت کې هم زه لیدلی یم، ځکه الله جل جلاله شیطان ته دا قوت نه دی ورکړی چې زما په شکل باندې دی یو چا ته په خوب کې راځي. دا ډیره مهمه خبره ده. او امام نووي یحیی بن شرف نووي رحمت الله تعالی علیه د مسلم شریف غټه شرح یې کړې ده، او ریاض الصالحین د کتاب دی، لوی عالم تیر سوی دی د امام شافعي صاحب د مذهب. هغه د قاضي عیاض رحمت الله تعالی علیه صدا دغه راخلي چې لکه څنګه چې په ژوند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شیطان نسوه کولی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل ځان جوړ کړي او یو چاته ورسي ورته ووایي غلطه خبر ورته وکړي، یعنی دین په دین کې مشکل جوړ کړي، نو خو نسوه کولی. داسې الله جل جلاله د ده څه دا قوت او طاقت اخیستی دی چې په خوب کې هم دی نسي کولی چې یو چاته راسي، یی د شیطان او دی بیا په خوب کې یو چاته راسي نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل باندې. نو که چا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدی په خوب باندې، د حقیقت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، په دې کې شک شبهه نشته. البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم که دی په احسنه طریقه باندې، لکه موږ په حدیث کې د ده سیرت و صورت اورېدلی دی، پر داسې طریقه دی ولیدی، دا بهترین خوب دی او د دنیا او د آخرت د خیر علامت. او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه ډېر سپین ږیری دی ولیدی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر نو سپین ږیری، یو څو تاره یې سپین وپړژي.